أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. سورة بقرة اول پارا آیت نمبر 30. د هر سنه اول د دې آیاتونو ربط د ما قبل سره د او پیژنې. ما قبل کې ذکر د متقین تیر چې مؤمنانو دغه صفات هم ذکر ذکر د کافرینو مشو ذکر د منافقینو مشو دغه اوصاف او احوال بیان. شلم آیات کې عام خطاب راغی یا ایها الناس اعبدوا. هغه خطاب مخصوص بقوم دون قوم نو عام خطابو هر چاته. ما دا عرض کړو چې هغه خطاب مؤمنانو ته مو کافرانو ته مو او منافقانو ته مو. داغه نه بعد څه دلایل د توحید او د رسالت او د قیامت بیان کړل. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی درب خپل بندگیو کوي خلقا الذی خلق لكم الذی خلقکم والذین من قبلکم. دلایل کړه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. دلائل كان اغم ذکر داغین پس ذکر د نعمات و عامو کو عام نعمات خو بطور تمهید. بنی اسرائیل تو یهودیانو ته تمهید گدی چې ګوره شیطان د آدم علیہ السلام مقابله کې را پاسې دو حسد او کوستان جامع شو. که تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره حسد راواغستو د ابلیس فرنګي به تبو برباد شي. حسد بنه کوي. نو واقعا د آدم علیہ السلام چې وان هغه کې عام انعامات بیان شاملو تمام بنی آدمانو ته. ځکه آدم علیہ السلام د ټولو بابا دی. اوس دلته د خطاب دا واګي یو خاص جماعت تراتو شو چې بنی اسرائیل دی. نو ربط دا شو چې ما سبق کې ذکر د نعمات او عامه وو دلته ذکر د نعمات او خاصه و دی. په یو خاص قوم باندې نعمات ذکر کړي چې بنی اسرائیل دی. تاسو پوښښوي کنه مدینه منوره ته چې نبی صلی الله علیه وسلم تشریف فرماش. نو مدینه منوره کې سورۃ بقره نازل شو او په کثرت سره بنی اسرائیل او يهوديان مدینه منوره کې آباد. اگر چې اوس او خزرج او نور قبایل د عرب عام ډیر زیات یهودیان دغی مقابله کی په نصف حسابو. یهودو ته عددی اکثریت حاصل نو خودم روا چې علمی تفوق علمی امتیاز یهودیانو ته حاصل. د ټولو خلکو سترګې یهودیانو ته پدې کې زرګونه انبیاء کرام تیر شوي دي. د الله انبیاء پیژني اورګه موږ دې ته ګورو دي ایمان وروړي کنه وروړي. دا خلکو سترګې دي ته وي خلکو دې ته سترګې نیولې وي. ځکه دې ته خطاب وشي. لکه تاسو پوه شو دا ما خبره باندې کړه.
نور الہ العالمین یهودیانو ته د خپل نعمتونو تذکیر ورکړي زمان عمر آیات کوي تذکیر اجمالی د نعمت خاصو د خپل نفس اصلاح ته متوجه شي الہ العالمین جل جلاله چې کریم ذات دی منعم دی قدیم دی دا غیر الطاف عنایات رایات کوي او قلبا هغه وادي چې رب کریم تاسو نه غستې د انبیو په زبان یا تاسو اسماني کتابونو کې هغه باندې وفات تیار شي ګوره تورات شریف کې د نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم متعلق ډیر بشارات راغلي صفات ذکر نعوت ذکر علامات ذکر او تورات کې دا وعده رب کریم د يهودو نه غستوا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بتا سي ایمان وروړي او د يهودو احبار او علما دا غینه خو واقف دی وجه دا خبره مناسب شو چې دا اهل علم چې احبار د يهودو دي اول اسلام ته دین متوجي شي دا علماء دي چې اسلام ته متوجي شو دا نور عرب امیین دا اتوماتیک د دې تقلید کوي د دې اتباع د نورو د پاره حجت شي حجت الګا تاسو پوښتنه کوي نو ځکه الله رب العزت دې ته خطاب کوي یا بنی اسرائیل اے فرزندانو د یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل دا د کلمتین نه مرکب دي اسراء چاویله د اسراء معنی د شپې تګ او ایل وی الله تا نو د رب کریم د رضا په خاطر هجرت کړو د شپې تګ کړو ځکه ورته اسرائیل وی او یا چاویلی چې د اسراء معنی د بندا او یا د اسراء معنی د برگزیدہ اسرائیل عبداللہ ایل اللہ توئی عبرانی زبان کی اسراء عبد توئی عبداللہ او که د اسراء معنی شي برگزیدہ صفوہ یا بنی اسرائیل اسرائیل سمانا صفوت اللہ برگزیدہ د اللہ بیا دې ځکه بعض علماء وضاحت کړي د امام بهقي حواله ورکي چې هغه په دلیل نبوت کې د خلیل ابن احمد قول نقل کړي وی پنځه انبیا ذو اسمین دي پنځه انبیا دا سدي چې داغي بد ونامي دي محمد و احمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام زمکہ کی شہرت لری پا محمد اسمان کی شہرت لری پا احمد صلی اللہ علیہ وسلم دویم ذکر کی عیسیٰ او مسیح دون ہمیش دریم ذکر کی اسرائیل او یعقوب علیہ السلام سلورم ذکر کی یونس و زنون یونس علیہ السلام دو نامی لري یو نامی یونس تو بل زنون او پنځم نبی الیاس او ذوالکفل علیہم السلام دا یو دی شخص یو دی نامی دو دی نو ټیک دا روایت د خلیل ابن احمد دی امام بهقی ذکر کړي علامه قرطبی نے خوښ کړي هغه پیرت کړي او وی زمون د نبی اسلام دنیا نامی دی او عیسی علیہ السلام کو دو نامی نه لري سلور نامی لري عیسی مسیح روح کلمت الله بلکې زوایم چې یو بلم لري ابن مریم پنځو نامو سره یاد دي نو تخصیص دغه خمسه انبیاء په دې خبره کې کول چې ردا ذو اسمین دي لا ټیک نه دي عیسی علی السلام ذو خمسه اسماء دي او نبی علیہ السلام ذو اسماء کثیره شریفه او د ډیرو اوچتو نامو خاوند دي لکه یو حدیث کې راځي چې زما عند الله پنځه نامې دي
ز احمدیم ز محمدیم ز ماحیم الذي يمحو الله به الكفر ز عاقبیم ما نفس بنبی ناراضی ز حاشریم دا ټول خلق به زما په قدم ما پس بعد کې د دې به حشر کیږي انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر. دې خبره باندې پوښ یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام فرزندان تکیم یو خاص لطافت دیخوا اور دی لقب ته اضافت شوخه اے اولاد د یعقوب علیہ السلام دغه اولاد څنګه ستاسو پلار زما تابعدارو زما د مطیع زما د تابعدار زما د برگزیده بنده زامنو د پلار پلار لاش څنګه چې پلار زما تابعدارو نو تاسو د پلار نمونه خپل کړئ هغه په سلاش لکه یو سړی د خسړی زوی ته وی ابن الکریم افعل اے د کریم زویا داسې وکا خو غزوی دی ته ماده کوي چې پلار دې مخسړې وو تم د پلار پلار لاړ شکل یو چا پلار پهلوان تیر شوی چې پرزونی کوي خلک به را پرځول او دا غزوی خلک مقابله توبه سور ته وي ابن الشجاع بارز الابطال اے د بهادر زویا پلار دې بهادرو ورزه دې پهلوانې ته شام پهلوانی کا اے شجاع کے بیٹے بہادروں کا مقابلہ کر عروض مقابلہ کر. نبی علیہ السلام حنین کی ہوئی کنا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زد اللہ نبی ام دروغ پگی نشتا زد عبد المطلب سے نکا بہادر نسیما نکا میں بہادر اچھا پلار عالمی خلق ورته سوی ابن العالم اطلب العلم اے دا عالم زویا علم طلب کر دی توی یا بنی اسرائیل اے زما د مطیع زما د تابعدار زما د برگزیدہ بنده زامنو اذکروا نعمتی التي زمانی متونه یاد کی څنګه چې تاسو والد ته زما تابعدارو تاسو زما تابعدار جوړ شئ الکه تاسو پوښتنه د یعقوب علیہ السلام نه د عیسی علیہ السلام پورې بنی اسرائیل کې 300 انبیاء کرام راغلي او دی بنی اسرائیل ته د انبیاء علامات ډیر خیادو نو تاسو په د نبی علیہ السلام نبوت کې تأمل او سوچ مکوئ ډایرکټ ایمان وروړئ. د نبی علیہ السلام مکه معظمه کې اکثر مناظره او مکالمه د قریش سره و چې مدینه منوره تراغه نه مناظره او مکالمه د يهودو سره شروع شو او يهوديان خو اهلي کتابو د کتاب اکثر علم لرلو علماء په ورته ویل شو او د ټولو عربو سترګې دي ته وي چې دا خو د انبيو خاندان دي او د انبيو د علاماتو نړۍ زیات واقف دي نو خلکو به وی چې ګورو چې د نبی له سلام تصدیق کوي که تکذیب کوي نو الله دې تخپل نعمتونه وخت په وخت یادې دې ته جوړې چې د نبی کریم علیه السلام تصدیق کوي اول کفر کوونکې په نبی رسول الله تاسو مو جوړېږي خلک تاسو ته ګوري که تاسو کافر شوي علما یې د عوام تاسو پسې راځي د دې ټول خلکو د کفر وبال او ګناه دا بس تاسو په گردن پریوزي خیال کوئ ګوري یا بنی اسرائیل ای زامنو اے فرزندانو د یعقوب علیہ السلام څنګه چې پلار وفادار او زما تابعدار تاسو زما تابعدار وفادار جوړ شئ. اذکروا رایات کئی نعمتی اللتی نعمت زماغا زمان نعمتنا هغا مادر طویلو لفظاً مفرد دی معنی بید جمعی زمان نعمتنا یاد کئی اللتی هغا انعامتو علیکم چی ما انعام کڑیو داغا نعمتنو پتاز تاسو تمیدر کڑیو کم نعمتنا ما پتاسو کڑیو اگر آیات کئی
کته دا خو خطاب دی موجوده يهوديانو ته د زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او کم نعمتونه چې ذکر کیږي دا خو د دې پلارانو باندې خدای تعالی کړی په دې باندې نو کړی د دې پلارانو باندې کړی نیکونو باندې کړی اسلاف او اجداد باندې کړی په زمانه د موسی علیه السلام کې د چپلار باندې نعمت چې شوی خلک بچو ته یادې کړي او هغه پلاران د دې نعمت د ایجاد لپاره سبب ته پلار د چانی ویزوی دنیا ته راتلی شي ځکه دې ته یادې کړي انعمت علیکم چې ما کړو په تاسو باندې او فوق بعهدی په وعده زمان او دینه کوم وعده مراد ده پرونم درته ما ویلو ځان سرولې کوي په دې ځبانه سورته مائده آیت نمبر 12 اور عوام له زره فورن شابس سورته مائده آیت نمبر 12 رواړوي چې دی وادینه کوم وعده الله پاک د دینه چې اغسته هغه کوم وعده وا د قران کریم سورته مائده چې راوړې پاغي کې راځي آیت نمبر 12 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل بذنب وبعثنا منهم 12 نقيبا او خامخا په تحقیق سره خدای تعالی غسته او مضبوطه وعده د بنی اسرائیل نو وبعثنا الله فرمایدا التفات راغی اقمنا او قائم کومګه منهم د دینه 12 نقيبا دول الزموار زامل سرداران وقال الله رب کریم دی تویل انی معکم زتاسو سریم فمعیت خاصا لئن اقمتم الصلاة کچر تتاسی قسم دی منزونا قیم کواتیتم الزکاة زکاتنا مورک وامنتم برسولی زما پر رسول باندی ایمان روڑو وعزرتمو او داغی مددمکو تعظیممکو واقرضتم الله قرضا حسنا دغا وعدیت اغستوا اوفو بعهدی دیت اشاره دغا نوال ترازی اوفی بعهدکم زب وفوکم فوادی استاز الله وسره سواده کړو لأکفرن عنکم سیئاتکم خامخا په تحقیق سره زبور جو استاسینا گناهونه استاس ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار او زب خامخا داخل کم تحصیل را داسې جنتونو چې بهي کې بالا نه دبا بنگلو د مانو داغین او د ونو داغینا سلور نهرونه نو دا وعده مراد ده دا یو قول له دویم قول دی سورت بقره درش پیتم آیات رواړوي الته چې کوم وعده ذکر دا خدای تعالی غي ته اشاره دین خدای تعالی وعده غستوا پوش سورت بقره درش پیتم نمبر آیات پیدام کر وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دغه وعده الله غسته او واقعات کې چې موږ واغس مضبوطه وعده ستاسو او پورته کوم د فرشتي په واسطه د پاسه د سرونو ستاسو غر عظیم غر او درته موږ چې عمل کوي پاغه چې موږ دل درکړي او د کتاب کې دي اونې سیاغه چې موږ درکړي دي په قوت په کوشش سره واذکروا آیات کئی درد کئی ماغس فیه چه پدی کی دی لعلکم تتقون دید پارا چه متقیان جوڑ او در رب کریم دا عذاب نبچ یاتی ندغا مراد دی سورت بقرہ درش پیتم امزان سرولی کی یاتی مراد زان سرولی کی سور آل عمران 137 رواڑا ہوئی سورت آل عمران یوصل و اتیا نمبر آیات 187 نمبر آیات اذان سرلی کا یاد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هغه واقعات کا چې خدای تعالی واغستا مضبوطه وعده دا خلکو نو تل کتاب چې هغه ته کتاب ورکړي شي الہ العالمین ورتویلو لتبیننه للناس ليتكلمن بالحق وليتصدقنه
لتبیننه للناس خامخا تاسو به صفت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیانوي خلقو ته ولا تکتمونه پټوي بینا دا وعده الله غستیو الله ورته زما د وادي پوروالی کوي اوفو بعهدي وعده مې دنا غستیو چې لتبیننه للناس تاسو به د نبی له سلام د صفات خلقو ته بیانوي او پټوي بینا فنبذوه دي ظالمان طرف الميثاق دا وعده لړک وراء ظهورهم د شاګانو خپلونتا عمل پیونه واشتروا به ثمنا قليلا او داغه بدل کې واغستو په کتمان د صفت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې پاغي باندې واغستو ثمنا قليلا عوض لک د دنیا فبئس ما يشترون ډیر بد دی هغه چې دی واغست او دی اخلي دغه وعده مراد ده ولکه پوښ واوفوا بعهدي وفوكي پروالیو کوي په وادي زما باندې اوفي بعهدكم زما پروالیو کوم په وادي ستاسي باندې چې کوم ازم واري ما غسته دا زبداغي پروالیو کما تاسو پوښ په خبره باندې کړه زب خپل وعده سره پوره کوم لو كفرن عنكم سيئاتكم اولا قرطبی ورکی بیا نور توجیحات او ذکر کړی دي اوفو بعهدی فی ادای الفرائض و پروالیو کې د وادو زما پادا د فرایض وي خنیت سره او اخلاص سره زما فرایض د ادا کړي اوفی بعهدکم زب وفوکم په وادي استاسی باندې بقبولها منکم درنه قبول کما او چاویلی اوفو بعهدی فی العبادات پوروالیو کئی دوادی زما پا عبادات صحیح کوئی اوفی بعهدی کمان زب وفاو کم پوروالی بو کم پا وادی استاسی اوسی لکم الى منازل زب تاسلوی مقامات تواصل کمان اوفو بعهدی فی حفظ آداب الظواہر اوفی بعهدکما اوفو بعهدی فی حفظ آداب الظواہر اوفی بعهدکما بتزیین سرائرکما نبارحال دغه درې اتونه په مونږ ولیکل نو الله دې نه دغه وعده غسته وي دغه ورته یادې یو وعده الله پاک زمونږ نه غسته ده مونږ تم دا امر دی تاسو راوړوي سورته مائده اول نمبر آیت الله رب العزت جل جلاله مونږ تم ګورې دا وي چې وادو باندې پورواله کوي یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود اے مومنان هغه ته یا بنی اسرائیل لا مونږ ته یا ایها الذين امنوا اے مومنان اوفوا بالعقود پورواله کوي په وادو باندې اولی کور سره کلها په عهدونو باندې پورواله کوي په ټولو وادو باندې پورواله کوي یا خو مراد د دې عهد د ایمان دی چې لا حلال امین د ټولو بندگانو نه غسته د ایمان یو عهد ولکه تاسو پوښ ابن عباس سے وی چې مراد د دې عقود نو عقود الناس دي وفوقی فقدونو باندې لکاب دی نکاح کې دی ومنل دومره بس مکه ورکوم دومره به خرچه ورکوم دومره به مہر ورکوم اوفو بالعقود پدی پورواله وکړه عقد د بیع د چا سره وکړو د خلکو سره فقې پورواله وکړه لند دا چې اوفو بالعقود پروالیو کې وادو باندې مخلوق سره کړي خالق سره کړي مونږ تم دا ختم دي چې وادو باندې پرواله تاسو کوي او هغه تم کتاب دی اوفو بعهدی یهودیان وفوقی پروالیو کې په عهد زما اوفی بعهدکم زما پروالیو کوم په وادي استاز ثوابونه بدل کړ
قبول بیکم ده و ایایا فرهبون او خاص زمانو یری گیا بل چانه مې یری گئی چې څوک به مونږه ملامت کوي زمانو یری گئی